له افغانستان سره پر لوبونه کولو د استرالیا کرکټ بورډ بیا ځلې ټینګار. د استرالیا کرکټ بورډ چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته له افغان ملي لوبډلې سره ټولې ترسره کېدونکې لوبې لغوه او وځنډولې، یو ځل بیا یې له افغان ملي لوبډلې سره د لوبو پر نه کولو ټینګار کړی. د استرالیا کرکټ بورډ مشر نیک هاکلي ویلي په دې اړه د افغانستان له کرکټ بورډ سره منظمې خبرې اترې کړي او هیله مند دي چې په راتلونکي کې دوه اړخیزې سیالۍ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سږني شلوریز نړیوال جام پر مهال د اتو غوره لوبډلو پړاو کې افغانستان استرالیا ته نه هېرېدونکې او په زړه پورې ماتې ورکړه. د استرالیا کرکټ بورډ مشر ښاغلي هاکلي له رسنیو سره په انلاین خبرو کې په نړیوال جام کې د افغانستان لوبو ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې افغان لوبډلې له مخکښو لوبډلو سره ډېرې په زړه پورې لوبې درلودې او په شور او روحیه یې لوبې وکړې. خو نوموړي بیا هم ټینګار وکړ چې له افغانستان سره پر دوه اړخیزو سیالیو یې له خپل حکومت سره خبرې کړي او دې پریکړې ته رسېدلي چې وروستۍ لوبې د بشري حقونو د وضعیت له امله وځنډوي. نیک هاکلي وړاندې زیاتوي، موږ د افغانستان له کرکټ بورډ سره دوامدارې او منظمې اړیکې لرو او هیله مو ده د نارینه او ښځینه د کرکټ د ودې او پرمختګ شاهدان اوسو او احیانا که پر راتلونکي کې مو له افغان لوبډلې سره دوه اړخیزې لوبې کولې، بیا به هم له افغان کرکټ بورډ سره خپلو اړیکو ساتلو ته دوام ورکړو. په ورته مهال د استرالیا کرکټ بورډ لخوا له افغانستان سره د لوبو پر نه کولو بیا ځلې ټینګار یو ځل بیا هم د مینوالو له نیوکو او ملنډو سره مخ شوی دی.